سلامونه مینه عزیزانو، زه تر یو حده دې پرېکړې ته ورسېدم چې نن پښتانه خوارو زار دي، در په در دي، خاورې په سر دي. دا ولې؟ دا ځکه چې دوی خپل حق غواړي، خو د حق معنا دا نه ده چې د پنجابي نه یا د نړۍ نه، نه، هغې ته ګیدړان دي. د خپل رور، د خپل تره زوی، د خپل تره، د خپل ماما، د خپلې خور، هر یو نه حق غواړي، خو د هغه حق نه پوره کوي. زه څو بجې وې؟ 1 بجه او اوس چې د 5 نیمې شپږ، څو ساعته شو؟ 5. د کورنۍ په یو لانجې کې اخته یم. د هر یوه غوږ خبره چې اورم، ټول مسره کینولم دي، د هر یوه خبره چې اورم هر څوک په خپلې خبرې ولاړ دی چې زه په دې خفه یم. چې دا بل نه پوښتنه کوم چې دا خو تا بد کړي وي، ما بد نه دي کړي او ما سره یې داسې کړي، بیا مې ورته وویل ښه یو بل نه معافي وغواړئ، بیا هغې ته هم تیار نه دي. ان تر دې پورې چې دا څومره ما سره کینولي دي، د یو نه علاوه چې هغه زما خبره ومنله چې و د نورو ټولو په ما باندې هم درواغ وویله. درواغ داسې چې پرون یو خبره کړې وه، نن وایي چې ما داسې نه ده کړې. نو زه دې پرېکړې ته ورسېدم چې ښه دا چې تا ما ته وویل چې زه نه چا ته څه اړتیا لرم، نه به غم ته راشي، نه به مخادۍ ته راشي او نه درځم، ځکه چې ډېر لرې یو. نو چې ما ته درواغ یې چې پرون دا خبره نه ده کړې او شاید هم یو ورور دی، یو تره دی، او 15 کسان نور ښځې او نر دي. ما ویل ښه هغه به راولو، دې کې به 3 کسان وي یا د 3 وي چې تا نه دي ویلي. وی ما نه پیر دي. ما ویل ښه. نو خبرې داسې دي، د خبرې مقصد مې دا دی چې تر څو پورې چې موږ یو د بل حق ونه منو، همداسې به خوارې زار یو، همداسې به در په در یو، او بله خبره مو پیر نه شي. بله خبره د دیندارۍ ده، ښه، چې سره د دې چې په ورځ کې 5 ځلې قرآن وایي، سره د دې چې د شپې او ورځې تسبیح په لاس کې، سره د دې چې 5 وخته د جمع منځونه کوي، سره د دې چې سحر اشراق کوي، چاشت کوي، اوابین کوي، صلات تسبیح هم کوي، او درواغ هم وایي، د بل حق هم نه مني. خپل حق چې غواړي سړی د سترګې پټې کړي چې دا خو په ما هم حق لري، هغه نه مني، خپل غواړي. نو خواست درته کوم، سوال درته کوم په لیاز د خدای، په لیاز د قرآن چې راځئ چې په رښتیا وشو. موږ د ټولو نه اول د نورو حق پوره کړو، نو نور مجبور دي چې زموږ حق پوره کړي، او که نه د بل نه حق غواړو او د هغه حق نه پوره کوو، نو دا خو لیا موږ او تاسې انسانان یو، بیا مسلمانان یو، پښتانه یو او بیا مسلمانان یو. نو ژوي نه دي، حیوانات تاسو ورته غویا، خر، سپی او دا نور شي نه، چرګې. د دوی حق چې پوره نه کړي، مینه چې ورسره ونه کړي، پروا نه لري ځي درنه. نو ما او تا به د یو بل څنګه چې پروا نه لري، څنګه به مینه وکړو؟ تر څو چې یو د بل پروا ونه لري، یو د بل حق پوره نه کوي، یو د بل. ما ته نن په دې خبرو کې ډېر وویل شي چې زما بچي دینداري دي او ستا بېدینه دي، یا د هغه بل بېدینه دي. نو څوک چې دیندار نه د چا به څه پروا ولري؟ نه، درواغ دي. ځکه چې ما بېدینه مو لیدل چې د خپلو ترونو، د خپلې ورېرونو ډېره پروا لري، د نیا او د نیکه ډېره پروا لري، او د خپلو خپلوانو. خو ما دینداري مو ولیدل چې د خپل تره او د تره زامنو او د ورونو پروا نه لري، او د ګاونډیانو پروا نه لري، او ډېره په زغرده وایي چې زه د چا پروا نه لرم. خبره د بېدینۍ. ما پرون یو خبره کړې وه چې په ټول انسانانو کې وجدان دی، چې تاسو ورته ضمیر یې، دا ځینې خلک دا ښکته دا ګډوډ شي دي، دوی ورته ضمیر یې، موږ او تاسو ورته وجدان یو. تر څو پورې چې وجدان هم ژوندی، تر هغې پورې به موږ او تاسې په سمه روان یو. او چې دین ورسره شي، ایمان ورسره شي، دین زموږ اسلام دی او ایمان په هغې باندې 100% روانېدل دي، په هماغې باندې موږ وچلېږو، نو کار چلېږي. د خپله غوښه ونیسه، د بل هم درد کوي. ته چې په څه حق لري، هغه هم په تا حق لري. تر څو چې موږ د هغوی حقونه پوره نه کړو، کار نه جوړېږي. نو راځئ، خبره د دیندارۍ او بېدینۍ نه ده، شرط زموږ او ستاسو صحیح دی چې دینداري ده. چې چا کلمه ویلي، هغه نو د سوال کار نه دی، که څوک یې مني که نه مني، هغه د خدای کار دی، ور به شي او خبر به شي. خو زه چې در باندې حق لرم او نه یې پوره کوې، سبا به درنه ګیله نه کوې. مخامخ